ګروي دا حلاله ده او که حرامه ده؟ آیا امکان لري چې مونږ په ګرو باندې یو کور راونیسو یا یو چاته په ګرو باندې کور ورکو او یا دکان ورکو؟ آیا دا معامله صحیح ده او که صحیح نه ده؟ په دې موضوع باندې زه تاسو ته انشاءالله یو څه تفصیلي معلومات درکوم. دا ویډیو به شاید اوږده شي، که چېرته تاسو دا ټوله ویډیو وګورئ نو شاید په دې موضوع باندې به ستاسو سر خلاص شي او ورباندې پوه به شئ. دا خبرې دا نظریات ما راغونډ کړي دي، که چېرته تاسو ته ښه ښکاره شول خو ویې منئ، عمل ورباندې وکړئ، او که چېرته تاسو پوه شوئ چې دا معلومات صحیح نه دي نو په دیوال باندې وولئ، هېڅ پروا نه کوي. لنډ جواب دا ده، که چېرته د چا امبیانې کمې وي یا وخت نه لري، لنډ جواب دا ده د ګروي د حکم په اړه باندې چې ګروي دا حلاله ده او جایز ده په ځانګړي ډول کله چې یو څوک ضرورت ولري. خو اقتصادي لحاظه دا بیا صحیح نه ده. اقتصادي لحاظه صحیح نه ده، تجارتي لحاظه او دینی لحاظه دا پروا نه لري په ځانګړي ډول چې کله څوک ضرورت ولري. فرضاً یوه کونډه وه، ما ته پیغام را پرېښی چې یو 100 لکه افغانۍ دي، 6 لکه دا ما ته د خپلوانو را کړي دي، خو زه پې هېڅ کار نشم کولی او زما بچي هم وړکي دي، کور هم نه لرم. آیا زه امکان لري چې کور په ګرو باندې ونیسم تر څو حد اقل له دې کرایې نه ځان بچ کړم؟ نو چې یوه ښځه یوه خورکۍ هم کونډه وي، هم نورې پیسې نه لري، هم کاروبار نشي کولی، څوک لري هم نه چې دا پیسې ورته ورکړي تر څو کاروبار ورته وکړي، د هغې لپاره دا ضرورت بالکل دا ښځه کولی شي چې دا کور په ګرو باندې ونیسي. خو که ضرورت نه وي بهتره دا ده لکه څنګه مې چې درته ویلې اقتصادي لحاظه چې یو څوک باید کور ګرو نه کړي او نه هم په چاته په ګرو باندې ورکړي. زه اول دا واضحه کوو چې ګروي څه ته وایي. ګروي څه معنا؟ ګروي دې ته ویل کېږي چې یو نفر خپل کور هغه چاته په موقت ډول باندې خرڅ کړي، په موقت 1 کال په قرارداد باندې، د 2 کلونو په قرارداد، د 3 کلونو په قرارداد باندې خپل کور خرڅ کړي او دا ورته ووایي چې دا کور زما ده، دا ته واخله تر 1 کاله پورې، پیسې ماته راکړه، ته له کور نه استفاده کوه، زه به له پیسو نه استفاده کوم او 1 کال پس ته ماته خپل کور راکړي او زه به درته خپلې پیسې بیرته درکړم. نو دلته دواړه طرفین استفاده کوي، د دې په خاطر باندې په رضامندي باندې د دوی دا معامله ترسره کیږي، نو دا معامله دې ته ګروي ویل کیږي. ښه، په کوم دلیل باندې ګروي حلاله ده او جایز ده؟ اولنۍ دا خبره واورئ چې په حراموالي باندې کوم واضح دلیل ما ته نه ده معلوم. ما چې څومره پلټنه وکړه په کتابونو کې داسې کوم دلیل واضح ما ته پیدا نه شو چې ګروي دی د هغه دلیل په اساس باندې حرامه وي. نو یو شي په حراموالي باندې چې دلیل نه وي که نه، نو هغه په اتومات ډول باندې الاصل فی الاشیاء الاباحه، دا په شریعت کې قانون ده چې اصل په شیانو کې دا مباحوالی ده. مباحوالی خو تاسو ماشاءالله پیژنئ به. نو مباح دې ته ویل کېږي چې په کولو باندې یو څوک نه ګناهګاره کېږي. نو چې د ګروي په حراموالي باندې دلیل نه وي موجود، دا په خپله باندې د دې په حلالوالي باندې څه شی ده؟ یو دلیل ده. بله خبره دا ده چې افغانستان کې خلک دې معاملې ته ولې ناجایز وایي، ولې ورته حرام وایي؟ اصلي مشکل چیرته ده؟ اصلي مشکل په دغو څو نقطو کې ده. خلک چې ورته حرام او ناروا وایي که نه، بس دا اورېدلي دي وایي سود، ګروي دا سود. که چېرته ته پوښتنه ترې نه وکړې چې سود څه ته وایي وروره، سود به هېڅ خبر نه ده او نه پرې پوهېږي، فقط دا یې اورېدلي دي چې ګروي سود ده، بس سود ته خبره ختمه شوه. او دا یې هم اورېدلي چې سود حرام ده. حال دا چې سود دې ته ویل کېږي چې ته یو چاته پیسې ورکړي او د هغه پیسو په مقابل کې اضافي پیسې ترې نه وغواړي یا بل کومه ګټه ترې نه وغواړي، نو دې ته سود وایي. فرضاً یو چاته زه قرض ورکړم 1 لک افغانۍ او ورته وایم چې بیرته یې راکوې، نو 1,15,000 1,10,000 1,20,000 ماته بیرته راکړي، نو دا سود شو. اسلام وایي چې ما خو پیسې چاته ورکړې، ښه مې ورسره وکړو، الله به په دې باندې اجر راکړي، همدا کفایت کړي، باید دا 1 لک بیرته خپلې ترې نه واخلم. اوس چې زه اضافي بوج پې اچوم نو دا 2 بوجه شو، یو زما د قرض بوج شو په هغه باندې او بل دویم بوج دا شو چې ماته به اضافي روپۍ هم راکړي. نو دا ګوره ظلم شو که هغه که ډېر زور ووایي هغه زما 1 لک افغانۍ به بیرته راکړي، ډېر په مشکله به یې راپوره کړي. صحیح شوه؟ ما ته خو هم الله جل جلاله مال راکړی او هم الله جل جلاله اجر راکړ. زه ولې باید په هغه باندې دا بل بوج هم په سیر ور واچوم؟ د 1 لک افغانیو
په بوج باندې ما بل بوج هم د هغه په اوږو باندې ور واچو چې شابه ته ماته اضافي هم راکړي. نو دې ته سود وایي. دا ناروا ده او حرام ده. اوس تاسو په خپله فکر وکئ چې په ګروي کې دا رقم معامله ترسره کیږي. نه، په ګروي کې خو هلته یو نفر کور ورکوي او بل نفر څه ورکوي؟ پیسې ورکوي. ځینې خلکو کې دا مشهوره شوې ده چې ګروي چې ده دا قرض ده، د دې وجې نه حرامه ده او د قرض په مقابل کې خو څوک ګټه نشي کولی. دې خبرې ته لږ ښه متوجه شئ او په خلاصو غوږونو باندې واورئ، ځکه دا حساسه ده، باریکه ده، دقیقه ده. ګروي په هیڅ وجه باندې هم په قرض کې نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه قرض کې یو نفر ضرورت لري. فرضاً زه ضرورت لرم 1,00,000 افغانیو ته، یو چاته ورځم چې ماته قرض راکړه، هغه ماته ضرورت نه لري، زه ورته ضرورت لرم 1,00,000 افغانیو ته. نو ګورئ، یو طرف ضرورت لري او بل طرف هیڅ ضرورت نه لري. د دې وجې نه د قرض په مقابل کې باید هغه له مانه استفاده ونه کړي. صحیح شوه؟ دا ناروا ده. خو په ګروي ته تاسو وګورئ، څوک لیوني دي چې یو چاته 10,00,000 افغانۍ ورکوي، هغه هم په دې زمانه کې هېڅوک هم نه ورکوي. چې 10,00,000 افغانۍ فرضاً 12,00,000 15,00,000 $100,000 یو چاته ورکوي، خو د دې په خاطر باندې چې معامله ورسره کوي که نه، دا قرض نه، دا معامله ده. طرفین ضرورت لري، یو نفر کور ته ضرورت لري او بل نفر پیسو ته ضرورت لري. نو یو نفر له کور نه استفاده کوي او دا بل نفر له پیسو نه استفاده کوي. د قرض غوندې اصلا دا صورت دلته نه جوړیږي بیخي. که د قرض صورت جوړېدی که نه، فقط یو نفر پیسو ته ضرورت درلودی او بل کور ته ضرورت نه درلودی، بیا صحیح ده. خو دلته یو نفر کور لټوي او بل نفر پیسې لټوي، دواړه اړمن دي، دواړه ضرورت لري. صحیح شوه؟ نو د دې وجې نه موږ ګروي په هیڅ وجه هم په قرض کې نشو راوستلی. دا د قرض معامله نه ده، بلکې دا د اخیستلو د خرڅولو معامله ده. ځینې خلک وایي دا رهن ده. رهن څه ته وایي؟ یعنې ضمانت ته وایي. وروره ته له ما نه پیسې اخلي، ما سره یو قیمتي شی کېږده دلته په ضمانت کې، که دې پیسې را نه کړې زه دا ستا شی خرڅوم او خپلې پیسې اخلم. که چېرته ډېر قیمته خرڅ شو، هغه اضافي روپۍ به تا ته بیرته درکړم، خو هغه خپلې روپۍ درنه ګرځوم. دا په اسلام کې جایز ده. خو تاسو خپله فکر وکړئ چې ګروي کې دلته څوک دا په رهن کې خلک ورسره ږدي دا کور؟ نه، په رهن کې نه ږدي، بلکې هغه ورته ورکوي چې وخت له استفاده ترې نه وکړي. که فرضاً په رهن کې هم راولو که نه، نو د حنفي مذهب مطابق حتی له رهن نه د کور مالک په اجازت باندې استفاده کول هم جایز دي، په دې شرط نه چې قرارداد کې اول کې نه یې ورسره لیکلي او نه یې ورسره ویلي. وروسته ورته د کور مالک اجازه وکړي چې وروره دا شی ما تا سره په رهن کې په ضمانت کې ایښی، دا کور یا دا دکان ته کولی شې له دې نه استفاده وکړي. هغه ته بالکل جایز دي چې هغه له دې نه استفاده وکړي. ځینې خلک وایي دا معامله سپیره ده. رهنماګانو ورانه به تاسو مې اورېدلي که نه، ډېره سپیره معامله ده وایي. بس خیر څوک له دې نه نه ویني. هغه له دې وجې نه چې اقتصادي اړخه دا معامله صحیح نه ده. د اقتصادي اړخ، دینی اړخ کوم مشکل نه لري. چې سپیره وي دا معامله، نور هم داسې ډېر معاملات دي چې خلک پکې تاوانونه کوي. ما په خپله باندې 15 کاروبارونه کړي دي، په ټولو کې مې تاوان کړی دی. نو دې خو دا مطلب نه شو چې تجارت سپیره شو. نو سپیروالی دا هېڅ وخت کې هم دلیل د دې نه ګرځي چې موږ په ګروي باندې دا حکم صادر کړو چې ګروي بس ناروا او حرامه شو. یو دا هم څه ناڅه دلیل کېدلی شي چې طالبانو په افغانستان کې اجازت ورکړی ده د ګروي او خلک دا معامله کوي. که چېرته دا ګروي حرامه وای نو دوی به بنده کړې وه که نه، دوی فقط دغه نوم یې ورته بدل کړی ده. یعنې هغه کتابي نوم یې ورته ورکړی. کتابي نوم څه شی ده؟ بیع وفا، بیع وفا یا بیع جایزي، دا نوم یې ورته ورکړی ده. صحیح شوه؟ حتی د رهنماګانو په سیټو کې، د هغوی په قوانینو کې دا هیڅ مشکل نه لري او خلک کولی شي چې کورونه ګرو کړي او یا یې بل چاته په ګرو باندې ورکړي. صحیح شوه؟ ځینې خلک چې دوی بیا تر څنګ یې یو څه پیسې ټاکي، 1000 افغانۍ وایي خیر د میاشتې ورسره راکوه یا 2000. دا خلکو جوړ کړي دي، دا کومه شرعي بڼه نه لري او نه هم کوم علماو دا طریقه، دا حیله، دا چل علماو خلکو ته نه ده ښودلی. دا د خلکو بیچارهګان دا چې ډېر زیات تشویش کوي یا سوچ کوي، یو لاره مقصد ځان لپاره پیدا کوي، دا هغوی دا طریقه جوړه کړې ده. دا کومه شرعي او اسلامي طریقه زما په نظر باندې نه ده او نه هم دې ته ضرورت شته ده چې یو څوک دا د ګروي حلالوالي لپاره دغه رقم یو کار وکړي. راځو دې بل اړخ ته. ګروي 2 اړخه لري، یو دینی اړخ ما تاسو ته واضحه کړ، بل اقتصادي اړخ. اقتصادي اړخه ګروي دا ښه نه ده.
باید یو مسلمان ګروي ونه کړي. که چېرته دی غواړي چې خود کفا شي، که چېرته دی غواړي چې پیسې زیاتې شي. وجه یې څه شی دی؟ وجه دا ده چې صحیح نه ده، ځکه تاوان ډېر ده پکې. ګټه یې کمه ده او تاوان یې ډېر ده، اقتصادي اړخ. صحیح شوه؟ ته چې یو چاته پیسې ورکوي، تا ډېرې زیاتې پیسې بندې کړي او په مقابل کې ګټه ته فقط له کرایې نه دې ځان بچ کړه. فقط له څه دې وکړه؟ له کرایې نه دې ځان بچ کړه. بس کرایه دومره شی نه ده. که چېرته یو انسان جرأت وکړي که نه، یقینا چې په دغه 10 لکه، په دې 7 لکه، په دې 20,000 $10,000 $50,000 پورې هم خلکو کورونه ګرو کړي دي. د څه دپاره؟ چې فقط یو څو ورځې ارامې تېرې کړي. که ده چېرته په دې پیسو باندې کاروبار کړی وای، نو یقینا چې ده به دا کرایه هم راوتلې وه، نن به د احتیاج له ورځې نه خلاص و، خپل کور به یې درلوده او ښه پرمختګ به یې کړی و. خو دا چې دی وډار شو او کېناسته د بل چا په کور کې پیسې ورسره بندې کړې، ده په حقیقت کې ډېره کمه ګټه وکړه. تجارت یې کړی وای، الله جل جلاله به د په رزق کې برکت اچوي، د رزق به یې د نمو کړی و، زیات شوی به و، ښه به ډېر شوی و او ښه پرمختګ به یې کړی و. افغانان ولې ګروي کوي؟ دا ځکه چې اقتصادي پوهه نه لري. که چېرته افغانانو اقتصادي پوهه درلودلی که نه، نو داسې کار به یې نه و کړی. ځکه چې اقتصاد پوهان هېڅ وخت کې دا نه وایي چې ته پیسې د بل چا په لاس کې ورکړه، فقط د دې په خاطر باندې چې ته 7,000 15,000 10,000 افغانیو نه ځان بچ کړي. صحیح شوه؟ هغه هم چې ګروي کې څه لیونی خو نه ده که نه، هغه پوهېږي چې له دې کور څومره کرایه ده، که زه یې ورکړم له دې نه دغه پیسو باندې زه ډېره ګټه کولی شم، ځکه خو یې تا ته په ګرو درکوي. صحیح شوه؟ یا افغانان د کور په ګرو کې بل چا ته یې ورکړي، ډارېږي بیچارهګان که نه، په خپلو پیسو باندې کار نه کوي. بس کور ګرو که، پیسې د کلکې بندې که محفوظه، زر دا کور ضرورت یې ورته نشته، بس کور بل چاته په کرایه باندې ورکړي. دا کور بل چاته په کرایه باندې چې وا دې خیسته، لکه څنګه چې موږ دلته واضحه کړه، دا کور تا واخیسته په موقت بیعه باندې، تا کور خپل که، دا پیسې د هغه شوې، دا کور یې تا شو، نو چې خپله پکې اوسېدلی شي، خپله ترېنه استفاده کولی شي، بل چاته هم ورکولی شي که نه. دې کې څه مشکل ده؟ صحیح شوه؟ دا خبره انشاءالله واضحه به وي. بهتره دا ده چې د کور له مالک سره یو مشوره وشي چې دغه کور ګوره زه تانه په ګرو نیسم، زه بل چاته بیا ورکومه، خپله ترېنه استفاده نه کوم، بل چاته یې ورکومه په کرایه باندې، او کرایه زه اخلم، نو په دې کې هم زما په نظر باندې کوم مشکل نشته ده. خو درته مو ویلې چې اقتصادي اړخه دا کار ښه کار نه ده. ګورئ افغانان بیچارهګان که نه، له څه شي نه ویرېږي؟ له تاوانونو نه ویرېږي، جرأت نه لري، کاروباریان نه دي. په نورو هیوادونو کې موږ په زرهاو میلیونران پیدا کوو، په زرهاو میلیونران دي په ډالر په حساب سره. خو افغانستان کې په میلیوناو خلک بیا فقیران او غریبان دي او مفلسان دي. دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې دوی متاسفانه دوی ویریږي له کاروبار نه، دوی ویریږي، جرأت نه لري، اقتصادي پوهه نه لري. بس پیسې بندې که، کرا کېنه، په خپله هم محتاجه، اولاد هم محتاجه، په آخر کې معامله هم اکثریت وخت له جنجال سره مخامخ کېږي، لکه څنګه چې دا خلک وایي چې دا معامله سپیره ده. ښه، بله دا ده چې ګورئ په یاد ولرئ، اقتصاد پوهان دا خبره کوي چې هر کال پیسې چې دا خپل ارزش له لاسه ورکوي، نه پوهېږم 3% دي که 5% که 7% دي، هر کال دا پیسې چې دا خپل ارزش له لاسه ورکوي. نو ته دا فکر مه کوه که نن دې 10 لکه افغانۍ چاته ورکړې که نه، او یو 5 کاله پسې راغلی، دا بیرته بیا هم هماغه 10 لکه افغانۍ دي. نه، د ارزش له لاسه ورکړی ده. ته چې نن په 10 لکه افغانۍ باندې څومره طلا، سره زر، څه شی اخیستلی شې که نه، 5 کاله پس، 10 کاله پس بیا پې دومره کاروبار چې نه شي کولی. دا نه چې خلک شکایت کوي، وایي چې پخوا وختو کې به یوه ډوډۍ په 1 افغانۍ وه، نن په 10 افغانۍ شوه. وایي ډوډۍ قیمته شوه. ډوډۍ نه ده قیمته شوې، دا پیسو دغه ارزش خپل له لاسه ورکړی ده. ډوډۍ په خپل ځای باندې ده، پیسې بې ارزښته شوي دي. پخوا یې ارزښت درلوده، 1 افغانۍ باندې تا یوه ډوډۍ اخیسته، نن ارزښت نه لري، نو مجبور یې چې 10 افغانۍ ورکړي چې هماغه یوه ډوډۍ بېرته پرې راونیسي. نو ستا چې پیسې بل چاته ورکړې، دغه پیسې، ستا پیسې هلته ورځ تر بلې زیاتېږي، هغه مالداره کېږي، او ته ورځ تر بلې په تاوان کې روان یې. ښه، کیدی شي دا پیسې چې چاته ورکوې که نه، ورسره بند هم پاتې شي. یو عملي قصه درته کومه، یو نفر ده، زه یې پېژنم په تایمني کابل کې، په 45,000 ډالر باندې، 45,000 ډالر باندې د یو بلاک ګرو کړی ده. اوس هغه مالک یې تللی د خارج ته. دا کور اوس هېڅوک په 20,000 ډالر باندې هم په ګرو باندې بیرته نه نیسي چې دی ته خلاص شي. حتی دې ته تیار ده چې 15,000 ډالر تاوان هم وکړي، 40,000 هم که څوک نیسي، دا 40,000 دی واخلي او دا بلاک دی پرېږدي، هغه ته ولاړ شي په خپله مخ.
ګوره امکان لري چې ته په دغه ګروي معامله کې پساو شي، راګیر شي پکې، صحیح شوه، بیا به وتلی نه شي. خصوصا هغه خلکو چې کورونه یې په ډېر قیمته په ډېرو پیسو ګرو کړي دي، هغه څوک نن سبا نه ګروي او مالک سره پیسې نشته، بس ته دلته ګیر شوې، بس پاتې به یې بند به یې. او دغه نفر چې زه یې پېژنم ده ته دا کور دا بلاک څو کرایه راوړي؟ د میاشتې 10,000 افغانۍ ده ته ګټه راوړي، یعنی د 45,000 ډالرو په مقابل کې دا بیچاره څومره افغانۍ ګټي؟ 10,000 افغانۍ چې تقریبا 1.5 ډالر کېږي. یو طرف ته وګورئ 45,000 ډالر او بل طرف ته وګورئ 1.5 ډالر ګټه. تاسو په خپله فکر وکړئ دا صحیح تصمیم د اقتصادي لحاظه چې موږ یې نیسو؟ نه، دا سړی په خپله باندې تاسو یقین وکړئ چې ما ته ویلې وای که دغه پیسې ما په کاروبار لګولې، د تشناب کاغذ مې وای هم که اخیستی وای خرڅ کړی مې وای که نه، نن به وای زما دا حال نه و او ما به د میاشتې چې هېڅ نه وای 1000 ډالر مې هم ګټلی شو. نو هلته وګوره څومره به ګټه به یې کوله، ژوند به یې جوړ و، کاروبار به یې معلوم و. خو نن سبا بیچاره کراب پکې هلته یو بل ځای کې پروت ده او دلته کرایه راخلي، هلته یې ورکوي، هېڅ فایده یې ونه کړه او مالک پیسې هم بیرته نه ورکوي. په یاد ولرئ چې دا ټولې خبرې کومې اقتصادي ما وکړې که نه، دا هېڅ وخت هم په دې معنا نه ده چې دا ګروي دې حرامه شي، ځکه شرعي حکم بیل ده، اقتصادي خبرې بیلې دي. بیا هم دا ټولو خبرو لنډیز موږ تاسو کوو چې شرعي لحاظه ګروي کول دا جایز دي په ځانګړي ډول چې کله ضرورت وي. اشد یو نفر اصلا په کاروبار نه پوهېږي یا بل ځای کې وظیفه لري، مصروفه ده، هېڅ کار نشي کولی که نه، او یو څه پیسې غونډې کړي فقط د دې نه چې ګروي له کرایې نه ځان وباسي، یو څه وخت لپاره آرامه تیر کړي، نو مشکل نه لري. خو اقتصادي اړخه دائم لپاره دا په نظر کې ونیسئ چې تاسو د پیسو له اړخه په تاوان کې، اقتصادي اړخه دا و هغه یو څو خبرې چې ما تاسو سره شریکه کړې، که چې چیرته په دې خبرو کې زه په حق باندې په صحیح یم نو دا د الله له طرف نه دي، او که چیرته زه پکې خطا شوی یم الله دې ماته بښنه وکړي، او که تاسو پرې پوه شوي نه یئ کولی شئ چې زما دا خبرې صرف نظر کړئ، او هر چا خپل نظر او خپله رأیه چې ده دا قابل د تقدیر ده، او انشاءالله الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته حق راوښیي او په حق باندې د عمل کولو توفیق دې هم الله جل جلاله موږ تاسو ټولو ته را په نصیب کړي. زموږ ویډیوګانې الحمدلله له 1000 ویډیوګانو څخه واوښتې، دا د الله جل جلاله خاص فضل ده په موږ باندې. له تاسو ټولو قدرمنو څخه یوه نړۍ مننه، ډېر زیات مننه کوو چې زموږ ویډیوګانې ګورئ او یقین لرو انشاءالله چې تاسو به ترېنه ګټه هم پورته کړې وي. یوه وړه هیله در څخه کوو او هغه دا ده چې مهرباني وکړئ زموږ پیغام لا تر اوسه هم ډېرو خلکو ته نه ده رسېدلی، او دا کار د دعوت یوازې په یو تن باندې نه کیږي. تاسو مهرباني وکړئ دغه ویډیوګانې که چېرته تاسو ګروپونه لرئ، په واتساپ کې فامیلي ګروپونه وي، صفحې مې وي، خپل اکاونټونه مې وي، چینلونه مې وي، حتی افغانستان کې ګوري ټیک ټاک دومره کار نه کوي او موږ یې نه استعمالوو. ډېرو زیاتو ځوانانو ته اوس هم په ټیک ټاک کې زموږ پیغام نه ده رسېدلی. لطفا زموږ دا ویډیوګانې کټ را کټ کړئ او په خپلو اکاونټونو کې شیر کړئ، په خپلو صفحو کې، په ټیک ټاک کې واچوئ، د دې لپاره انشاءالله چې دا زموږ پیغام تر ډېرو خلکو ورسیږي. هم به الله جل جلاله اجر درکوي او هم به انشاءالله تاسو له موږ سره په دې دعوتي کاروان کې شریک یاست. مینه او مننه.